زموږ که زراعت دی، زموږ که معادن دي، زموږ که نفت و ګاز دی، زموږ که بندونه دي، زموږ که شهرکونه او ښارونه جوړول دي، د دې ټولو هغه مسلکي اړخ، تخصصي اړخ هغه د تاسو قدرمنو استادانو پورې تړلی دي. زموږ د اسلامي امارت د زراعت وزیر صاحب، د معادنو وزیر صاحب، د ښارسازۍ وزیر صاحب او د ابوبرک وزیر صاحب او دغسې نور وزیر صاحبانو د هر چا سره دا هوډ دی چې د شپې او د ورځې کار وکړي، د افغانستان د ترقۍ دپاره، د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره څه وکړي. خو دغه هوډ ته رسېدل هغه د وزیر صاحب په یوازې هڅه باندې نه کېږي، نه د اداري کارمندانو په توسط باندې کېږي، نه یوازې په بلدوزر باندې کېږي. دا قدرمنو استادانو د عالي تحصیلاتو مکلفیت دی، مسؤلیت دی چې په دغه میدان کې موږ کار وکړو. زموږ د کار امور اجتماعي وزارت دا هوډ لري په لنډو وختو کې به یو لوی کنفرانس دایروي، د کارموندنې کنفرانس په نامه باندې کنفرانس. خلکو ته کار پیدا کوي، خو خلکو ته کار پیدا کول دا کار خو یوازې بیلچه او کولنګ نه ده، یوازې په هوټل کې مزدوري نه ده، یوازې سپاکاري نه ده. په کارو کې ډېر مسلکي کارونه راځي. د افغانستان د خلکو د ظرفیتونو ارتقا او ظرفیتونو جوړونه، مسلکي روزنه د چا مسؤلیت دی؟ زما او ستا مسؤلیت دی. نو چې زما او ستا مسؤلیت دی، قدرمنو استادانو راسي په ښه هوډ او په ښه تکل باندې، لکه نن چې دلته دا کنفرانس جوړ دی، زموږ ستاسې اطلاعات کلتور وزارت سره دا همکاري ده. دا کم تحقیقات چې سوي دي دا به منظم سي، منسجم به سي، دوی ته به یې وسپارو، دوی به د هغه نه سالمه استفاده وکړي.